وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورمض عند مصيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف و شوق و محبت سے ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. زما محترم و عزتمند مسلمانانو ورونو، د ډېر وخت نه تاسو ولاړ یو د دغې علماء کرامو بیانات هم واورېدل چې په تاریخ باندې هم رڼا واچوله او په موجوده حالاتو باندې هم خبره وکړله. زما محترم و عزتمند مسلمانانو ورونو، حضرت مولانا ناظم شاه صاحب تاسو ته د جزیره انډمن او د علماء دیوبند قربانو خبره وکړه، مخې ته راوستله. نن زما د زلمي په سمج کې دا خبره نه راځي، نن زما د نوجوان په سمج کې دا خبره نه راځي. خو زه ستاسو توجه ورګرځوم لږ فلسطین ته. تاسو وګورئ نن د فلسطین په ځمکه باندې دا حال ولې جوړ دی. فلسطین څه شی غواړي؟ لږ جواب راکړئ لالا. فلسطین څه غواړي؟ ازادي غواړي. فلسطین څه غواړي؟ ازادي غواړي. د فلسطین مسلمانان څه غواړي؟ ازادي غواړي. نن هغوی ته د ازادۍ د غوښتلو په پاداش کې کومه سزا ورکړل کېږي؟ عالم کفر کومه سزا ورکوي؟ د هغوی نسل ختموي، د هغوی نسل کشي روانه ده. په انسانیت په تاریخ کې بدترین ظلم نن د فلسطین په ځمکه باندې ولې شروع دی؟ دغه فلسطینیان، دغه د فلسطین مسلمان نن ازادي غواړي. وایه مسلمانانو ورونو، ای نوجوانانو، چې کله زمونږ د پاکستان د هغه وخت د نوجوانانو، بوډاګانو، زنانو، نارینو ازادي غوښتله، نو په هغې باندې دغه شانته ظلم روا شروع، دغه شانته ظلمونه پیښ شوي. تاسو خبر نه یې، تاسو تاریخ وګورئ. کله چې پاکستان جوړ شو او د هندوستان نه کوم مسلمانان پاکستان ته په ریلګاډي کې راتلل، په هغې کې یو ډبه داسې وه، یو ډبه پکې داسې وه مکمل پوره یوه ډوډۍ چې د هغې ورونه بند وو، په د هغې نه وینې رابهېدې. او چې کله هغه پاکستان ته ورسېده او د هغې ډوډۍ دروازې کلو شي، نو د هغې نه د مسلمانانو زنانو سینې پرې کړې شوې راپرېوتې. دومره ظلم ورسره شوی. زما محترمو، داسې دونه په اسانه باندې موږ ته دا ملک نه دی میلاو شوی. په دې قربانۍ باندې جناب مفتی ناظم شاه صاحب خو برپور رڼا واچوله. خو زما محترمو، ما تاسو ته عرض وکړ چې نن موږ فلسطین ته وګورو، نو موږ ته به هغه قربانۍ را یادې شي. نو هر کله ګورئ، بیا د هغې نه مخکې زموږ مفتي صاحب جان صاحب د احمد برکاتهم العالیه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن سره د مینې اظهار کول، هغه تاسو ته مخې ته کېښود. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به په مکه مکرمه کې برسوته ګرځېده، نو هغې به فرمایل: من یعویني، مالا به ټکانه څوک راکړي؟ من ینصرني، زما مدد به څوک وکړي؟ زما محترمو، موږ د الله پاک جل شانه د پاکستان په صورت کې دا ملک ټکانه را نصیب کړې ده. اوس موږ د دې ټکانې قدر وکړو، نو چې الله پاک دا نعمت را کړی دی. زما محترمو، دا نعمت په موږ شکریه په باجو باندې ادا کوو. جواب راکړئ لږ، په باجو به ادا کوو. زما محترم، ما ستاسو مخکې یو حدیث مبارک تلاوت کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة،
دو اوازونه داسې دي چې هغه په دنیا او په آخرت کې لعنت کړي شوي دي ملعون اوازونه دي یو مزمار عند نعمت د نعمت په وخت کې د خوشحالۍ په وخت کې باجې غږول د خوشحالۍ په وخت کې آله د موسیقۍ غږول دا ملعون اواز دی په دنیا او په آخرت کې ورنة عند مصیبت او د مصیبت په وخت کې نوح کول د مصیبت په وخت کې کوکي استل د مصیبت په وخت کې مخسر وال دا ملعون اوازونه قرار کړی شي زما محترمو نن مونږه د دې خوشحالۍ په موقع باندې مونږه باڼو له پونکي ورکړل نن زمونږ د ملک باشندګانو پونکي ایجاد کړل اول سړی ته راغشل پا هر طرف ته زما محترمو مونږه د الله غضب ته دعوت ورکوو که د الله د نعمت شکریا ادا کوو لږ جواب راکړې که نه مونږ غضب ته دعوت ورکوو د الله پاک او که نه مونږ د نعمت شکریا ادا کوو زما محترمو د دې حدیث پرو سره مونږ د الله غضب ته دعوت ورکوو نن ځکه زمونږ د ملک د بدامنۍ شکار دی هر ځای کې به مونږ باندې ظلمونه کېږي نن زما په ملک باندې زما د ملک په کلیدي عهدو باندې شیعت قابض دی زما د ملک په کلیدي عهدو باندې قادیانیت قابض دی که چېرې محسن نقیب بدترین شیعه هغه زما د ملک واقدار نه وي د دغې خبرو نو نن به زما په دارالخلافه د مملکت په دارالخلافه کې د 50 مساجدو د اورانونو د مسمارکونو اجازت او امن ګرځېده ستا په ملک کې ستا په دغه اسلام آباد کې په دغه ځمکه باندې شرابخانې شته که نشته کلبونه شته که نشته ناجایز تجاوزات نور شته که نشته د هغې په باره کې خو دې خوله پورته نه کړه خو ای ملعونه بدترین الشیعه لعنت دې شي ستا په دغه مذهب باندې لعنت دې ستا په دغه فقه باندې لعنت دې ستا په دغه تعصب باندې چې ته یو امام بارګاه نورانې یو کلب نورانه یو شرف خانه نورانه راپاسو زما د مسلمان د سنی مکتب فکر د غیر 50 مساجدو د اورانونو عمل کې او بیا د شپې زما مسلمانانو ورو تاسو خبر نه یې تاسو خبر نه نن یو ریکارډ دغه باطل مات کو یو ریکارډ دغه باطل مات کو الحمدلله بیا هغه ریکارډ اهل حق مات کړي هغه ریکارډ کم مات کړ په لاهور کې یو مسجد یو ځمکه وه په هغې باندې د مسلمانانو د هندوانو د سیکانو مقدمه وه هغوی وي چې دې باندې به منظر جوړو او مسلمانانو وي چې دا زمونږ ځمکه ده په دې باندې به مسجد جوړي لہذا مسلمانانو داسې مړانه وکړله چې د شپې هغوی دومره همت وکړ چې د شپې هغه مسجد مکمل جوړ کړ د هغې ډانچم وخته د هغې چتم واچول شو او سر یې پکې د جمع لمونځ وکړ په هغې باندې علامه اقبال یو شعر وویل وی مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی پل بھر میں یا شب بھر میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے پر من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا زما محترمو هغه ریکارډ زمونږ د موجوده حکومت تاسو یقین وکړئ موږ مجبور یو دا علماء کرام خصوصا جميع علماء اسلام و علماء کرام دغه سیاسي علماء کرام قسم په حق ذوالجلال خپکیږي بانو زما باندې دخل د الفاظ استعمالوم که څوک خپکیږي په خوشحالي چې الله دې خوشحاله کړي خو زمونږ د راسه زما استاد راسه نن زما د جميع علماء اسلام دغه سیاسي علماء کرام مجبور دي په لاسونو کې یو زور نشته دی په خوله کې یې لومه ده طاقت نشته دا زما ستا د لاسه مونږ ملک مونږ ته خو دغې علماو قربانۍ ورکړې یو آزاد ملک یې راکړو خو زما مسلمانانو ورو تاسو به سبا په ورځ د محشر باندې الله رب العزت له جواب ورکوئ چې 72 سال ته دې ملک د ازادۍ وشو مونږ په 72 سال کې دغې اسمبلۍ ته جنرال اسمبلۍ ته 72 علماء کرام یې پوسټ ونه لېږل چین زما په دې ملک
اسلامي نظام نافذ کی د کوم نظریه لپاره د کوم نظام لپاره چې دا ملک جوړ شوی خو به چې کوم یو بچان درته راشي کوم یو بېغیرته راشي کوم یو کرپټ انسان درته راشي زما په رب رسول جلال باندې قسم والله العظیم به داسې کېږه او د الله په ذات به یې د قسم وخوړو د علما کرامو نه علاوه څومره چې سیاستدانان دي والله العظیم د خپلو مفادو دپاره سیاست کوي قسم بالله نو سره د ملک څخه هم شته نو سره غریب ستا څخه هم شته په تا باندې سکار نشته دی صرف خپل من راکوي خپل بینک بیلنس جوړوي خپل جنرالونه جوړوي خو ای سیاستدانه ای سیکولر سیاستدانه ای لیبرل سیاستدانه والله العظیم څنګه چې د قانون نه دا دنیا پاتې شوله څنګه د فرعون نه دا دنیا پاتې شوله څنګه د نمرود نه دا بادشاهت پاتې شو داسې به ستا نه هم پاتې شي سبا به دې په قبر کې چینجي خوري ستا دا غوښې به د چینجو خوراک یې انشاءالله العزیز دغه به درنه هر څه دلته کې پاتې شي دا ټول پاک په دې اسم په کار رانه شي په ورځ د محشر باندې خو زما محترمو خفه کېږو به بېغیرته مونږ هم یو مفتي محمود رحمت الله علیه د کمپاین دپاره د خواجه خان محمد رحمه الله چې د ډېرو علماو استاذ او پیر دی هغوی له لاره ورته وي دغه فلاني چک د پنجابیانو یو کلی و هغې کې کمپاین کوو د الیکشن دپاره وټیک ته ځي لاړ به شو دواړه حضرات مفتي محمود رحمه الله د علم غر خواجه خان محمد رحمه الله د علم غر دا دواړه لاړل هغه کلي ته چې هلته لاړل هغه چودري د دې دواړو معتقدو د دې علماو سره مینه کوله نو ورته